الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه البخاري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د الله په نیز باندې خوش اعمال هغه دي چې همیشه وي اگر چې کم وي. محترمینو، د دې حدیث مقصد دا دی چې یو سړی لږ عمل دی کوي تل دی کوي، در هغه چا دا غوره دی چې په یوه پله ډېر وکړي خو بیا یې پرېږدي. مثلا یو سړی په یوه ورځ 100 رکاته نفل وکړي، بل سړی روزانه 2 رکاته نفل کوي. دا 2 رکاتو روزانه کول والا و الله ته در هغه چا خوښ دی کوم څوک چې په یوه ورځ 100 رکاته وکړي. یو سړی راولاړ سي په یوه ورځ باندې 10 سپارې تلاوت وکړي، بل سړی روزانه یوه سپاره تلاوت کوي. دا یوې سپارې تلاوت کولو والا و الله ته در دا 10 سپارې تلاوت کولو والا خوښ دی. یعنی لږ عمل کوه خو تل یې کوه، داسې نه چې یوه ورځ په نفلونو نه مړېږي بل ورځ به فرض مانځه ته لا چوله ورکړې پرېږدي. دا ځینې ملګري داسې وي مسلې نه اوري، خبرې نه اوري، وایي بیا په یوه پله اورم. در دې دا غوره ده چې روزانه دې دا یوه دا 2 مسلې اوري، داسې نه چې په یوه ورځ دی ګردي واوري، نو یوه بیا هم په ذهن او په فهم کې را نسي. نو لږ عمل کوي تل یې کوي. دا و الله ته در هغه ډېر عمل خوښ دی چې یو ورځ یا 2 وکړي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.